السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء الله الحمدلله یا الله مبارک. ډېر ښایسته خوب دی. یو زنانه خوب لیدلی دی وایي چې شیخ سردار ولی رحمه الله مې وایي ولیده چې په شنو جامو کې وو او ډېر خوشحاله وو او دا خبره یې کوله چې اوس دردونه نشته دی، زخمونه ښه شوي دي. بس الحمدلله ښایسته خوب دی. د هغه په باره کې شنې جامې چې دي ابن سیرین رحمه الله په تعطیر الانام کې دا لیکلي دي فإن الأخضر للحي دين وعبادة وللميت حسن حاله عند الله. څوک چې څوک ویني په شنو جامو کې او دا کس ژوندی نو دا د هغه لپاره دین دی او عبادت دی. دا ژوندی انسان چې کوم دی دینداره به جوړیږي یا به دینداره او عبادت گزار به جوړیږي یا به عابد انسانی. او که څوک ویني په شنو جامو کې او وفات شوی مړ انسان ولیدلی شي شنې جامې اچولي دي نو حسن حاله عند الله، د ده حال د الله په وړاندې باندې ډېر ښه دی، ډېر ښایسته حالت یې دی د الله سره. الله خواله ورغلی دی او په ښایسته حالت کې الله عز وجل سره ملاقات کړی دی. او قرآن کې هم دا راغلی دي یلبسون ثیابا خضرا، جنتین چې کوم دي شنې جامې به اچولي، شین لباس به اچولی. او بعضې معبرینو دا ویلی دي چې مړی په شنو جامو کې ولیدلی شو نو فهو شهید عند الله، دا د الله عز وجل په نسبت باندې شهید دی، مرګ شهادت دی. مطلب دا دا په خپل مرګ باندې مړي دلته کې مرتبه به هلته کې له مرتبة عالیه، دا به ډېره اوچته مرتبه وي، د شهداو سره به برابره مرتبه وي. او شیخ رحمه الله دا هو وجلی شوی دی، قتل شوی دی. نو امید دی چې الله سبحانه